سلامونه نیکې هیلې او درنښت د حسیب الله سنگین ټکنیکل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې د روغتیا، سلامتیا او نیکمرغۍ جامې مو پر تن وي او د ژوند په ټولو ورځنیو چارو کې کامیاب، سرلوړي او سرفراز اوسئ. قدرمنو لیدونکو، لکه څرنګه مو چې په تیره ویډیو کې په دې باندې خبرې وکړلې چې څه ډول کولی شو په مایکروسافټ اکسل کې په اسانه طریقه باندې د ارقامو جمع یا کالکولیشن ترسره کړو. نن هم د همغه ویډیو په تعقیب سره غواړو چې په همدغه مایکروسافټ اکسل پروګرام کې د ارقامو ګران ټوټل، یعنی هغه وروستی ټوټل، هغه که په فردي شکل باندې وي او یا په منتلی بیس باندې وي یا په یرلی بیس باندې وي، څه ډول کولی شو په اسانه طریقه باندې راپور یا هغه ګران ټوټل یې وباسو. نو د همدې ټریک لپاره ما یو ډاکومنټ ستاسو د غوره پوهاوي لپاره ترتیب کړی دی. راځو او عملاً پرې کار شروع کوو. قدرمنو لیدونکو، کوم ډاکومنټ چې تاسو ګورئ، فکر وکړئ چې دا د یو شرکت یا ستاسو د دفتر ډاکومنټ دی چې په هغې کې د کارمندانو لیست شامل دی، د کارمندانو پوزیشن پکې شامل دی، سلري پکې شامله ده او همدارنګه نور مشخصات هم کیدای شي پکې زیات او کم کړو. مخکې ویډیو کې موږ او تاسو په دې باندې خبره وکړله چې څه ډول کولی شو د فرد یا د یو کارمند د څو میاشتو معاشات په اسانه طریقه باندې جمع کړو، یا د یوې میاشتې د ټولو کارمندانو معاشات په اسانه طریقه باندې جمع کړو چې هغه په مخکینۍ ویډیو کې درته مکمله طریقه وښودل شوله. نن ورځ به موږ او تاسو په دې باندې کار کوو چې څه ډول موږ کولی شو دغه مکمله ډیټا، یعنې د هغې ګران ټوټل پیدا کړو، د هغې مکمل کالکولیشن وکړو، هم په اسانه او ساده طریقه باندې او په داسې طریقه باندې چې د وخت د ضایع څخه مو پکې مخنیوی کړی وي. قدرمنو لیدونکو، لکه څرنګه چې په جدول کې ګورئ، دلته موږ تقریبا د 1400 په شاوخوا کې کارمندان لرو چې په مختلفو پوزیشنو باندې په دندو ګمارل شوي دي، مثلا منیجر، آی ټي افیسر او فاینانس افیسر او داسې نور. او د هر کارمند لپاره مشخصه سلري تعیین شوې ده چې په تقریبا په 6 میاشتو کې دغه سلریګانې کارمندانو ته ورکړل شوي دي. اوس یو څوک راځي، یو د دفتر رئیس راځي یا ستاسو هغه باصلاحیته مدیر راځي، تاسو ورته ریپورټر یا تاسو غواړئ هغه ته خپل راپور ورکړئ یا هغه له تاسو څخه د راپور غوښتنه کوي. فرضاً د تاسو څخه پوښتنه کوي چې لومړی د هر کارمند د 6 میاشتو د سلري مجموعه راته راکړه. لومړی پوښتنه یې دا شوله چې موږ چې د ټولو کارمندانو د 6 میاشتو د معاشاتو مجموعه راکړه. دوهمه پوښتنه یې دا شوله چې موږ په ټولو میاشتو کې ټولو کارمندانو ته څومره پیسې ورکړي دي. یعنې لومړی د ټولو میاشتو فردي ټوټل یې موږ نه وغوښتله، د هر فرد. دوهم د ټولو کارمندانو د ټولو میاشتو یعنې ګران ټوټل یې موږ نه وغوښتله. نو د دغې راپور د چمتو کولو لپاره موږ څه ډول په اسانه طریقه باندې کولی شو دغه پروسه عملي کړو. قدرمنو لیدونکو، لومړی سوال ځواب دا دی چې موږ د هر فرد د ټولو میاشتو ټوټل ورته ورکړو. لومړی راځو، لومړنی شخص چې د موږ سره وظیفه اجرا کوي، یعنې د لومړي کارمند نوم احمد دی، د موږ سره منیجر دی، 45,000 افغانۍ معاش لري. نو موږ راځو د احمد ټوټل لومړی پیدا کوو. د احمد ټوټل مخکې ویډیو کې ما ته ویلي دي چې په څو طریقو باندې پیدا کولی شي. یو اوږده طریقه ده چې سیل ټول هر سیل به جدا جدا جمع کوو. یو د فورمولې طریقه ده چې د سم په اساس باندې جمع کوو. یو ما مخکې د طریقه ښودلې وه چې آلټ پلس
په واسطه باندې موږ کولی شو په اسانه طریقه باندې ټوټل پیدا کړو. نو زه راځم د فرمولې په اساس باندې د احمد د شپږو میاشتو د معاشاتو ټوټل پیدا کوم. لومړی د معاشاتو د ټوټل د پیدا کولو لپاره د ټوټل په سیل کې کلیک کوم او راځم مساوي، د هغې نه وروسته سم او شروع، د هغې نه وروسته د احمد سلري یعنې د جنوري د میاشتې نه تر جون میاشتې پورې سلیکټ کوم. اوس بسته انټر. قدرمنو لیدونکو په دې طریقه باندې موږ وکولی شوی د احمد د سلري د شپږو میاشتو مجموعه پیدا کړو. اوس د دې څخه د نورو کارمندانو مجموعې څه ډول پیدا کوو؟ فرمول په لومړي سیل یا په لومړي رو باندې اپلای شو. اوس که چېرته موږ راځو د هر نفر لپاره موږ فرمول وضع کوو خو موږ وخت ضایع کېږي او کیدای شي موږ ته ډیډلاین راکړل شوی وي چې دغه راپور ماته په 5 دقیقو کې چمتو کړئ. نو که چېرته زه د هر رو دپاره دغه پورتنی فرمول عملي کوم نو دلته زه د خپل ډیډلاین کراس کوم، یعنې له 6 دقیقو یا له 2 دقیقو یا له 3 دقیقو څخه اوړم. هغه طریقه خو داسې ده چې موږ او تاسو لومړی راځو په همغه طریقه مخته ځو. د احمد سلري ټوټل هم پیدا کړو، د دوهم کس سلري ټوټل راځو، د دوهم کس د ټوټل په سیل کې کلیک کوو او مساوي سم او شروع، ورپسې د دوهم شخص چې اسلم نومیږي او د موږ سره آیټ افیسر دی 1500 افغانۍ سلري ده. د جون د میاشتې څخه تر د جنوري د میاشتې څخه تر جون میاشتې پورې د ده سلري سلیکټ کوو، وروسته د هغې نه پاوس بندوو او انټر کوو. په دې شکل باندې د ټولو تر اخره پورې. خو ما مخکې درته یادونه وکړله چې که چېرته په دې شکل موږ او تاسو تر پایه پورې لاړ شو کیدای شي هغه ډیډلاین چې موږ ته د لاین منیجر د خوا نه راکړل شوی یا د یو بل ارګان د طرف نه موږ ته راکړل شوی دی هغه کیدای شي کراس کړو، یعنې په هغه ډیډلاین چې موږ ته راکړل شوی په هغې کې هغه راپور ورته چمتو نه شو کړلی. نو د راپور د غوره چمتو کولو دپاره او په کم وخت کې د چمتو کولو او اسانه چمتو کولو لپاره موږ او تاسو د کومو طریقو نه استفاده کوو؟ له دغه طریقو څخه استفاده کوو. فرضاً د احمد سلري ما پیدا کړې ده، دا زه ډیلیټ کوم او دا بل هم ډیلیټ کوم. لومړی راځم د همغه الټ مثبت په واسطه باندې د احمد سلري د کومو میاشتو پیدا کوم، د جنوري نه تر جون پورې. وروسته د هغې نه کله مې چې د احمد د سلري د 6 میاشتو مجموعه پیدا کړه، وروسته د هغې نه غواړم چې د ټولو کارمندانو د 6 میاشتو مجموعه پیدا کړم. نو لنډه طریقه دا ده، په نوموړي سیل کې تاسو ګورئ دلته په دې کونج کې یو د مثبت علامه ده دلته ده. کله چې کرسر ورته یوسم هغه د ما د کرسر هغلته یو د مثبت شکل غوره کړي په دې شکل باندې. کله چې د مثبت شکل کرسر غوره کړلو نو په همدغه شکل باندې به تاسو د کرسر لاندې کشوئ، لاندې به یې کشوئ تر آخري شخص پورې. کله مو چې لاندې کش کړلو په همدې شکل باندې د ټولو کسانو میاشتني معاشاتو مجموعه موږ ته وایستل شوه. یعنې په ډېر کم وخت کې موږ وکولی شول د 14 کسانو د 6 میاشتو د معاشاتو مجموعه وباسو. دا خو د 14 کسانو د 6 میاشتو د هر فرد د معاشاتو مجموعه شو. اوس راځو د ټولو کارمندانو میاشتني معاشاتو مجموعه ګورو په همدې طریقه باندې.
د ټولو کارمندانو د هرې میاشتې د معاشاتو د مجموعې د کتلو دپاره په لاندني طرف کې دغه رو چې تاسو وینئ کومه چې سلیکټ شوې ده دا د ټولو کارمندانو د هرې میاشتې د معاشاتو لپاره تنظیم شوې ده چې د هرې میاشتې لپاره جدا د ټوټل سیل موجود دی په دې شکل تر پایه پورې. اوس مونږ راځو په همغه مخکینۍ ویډیو کې چې کومه طریقه درته ښودل شوې د همغې په اساس باندې مونږ د هرې میاشتې د ارقامو ټوټل پیدا کوو. مثلا راځو لومړی جنوري ته. په جنوري کې د جنوري ټوټل مونږ پیدا کوو. مثلا الټ مثبت او انټر. کله مو چې د جنوري ټوټل پیدا کړلو په همدې شکل باندې الټ مثبت انټر په دې شکل باندې هم پیدا کولی شو. ولی تر دې نه اسانه طریقه بیا کومه ده؟ تر دې نه اسانه طریقه بیا دا ده چې کله هم د یو میاشتې ټوټل پیدا کړو نو په همغه شکل باندې کرسر راوړو او کله چې د مثبت شکل غوره کړلو کرسر په همدې شکل باندې کشوو تر ځای پورې. یعنې په دې شکل یې موږ ته د هرې میاشتې د معاشاتو مجموعه د ټولو کارمندانو معاشاتو مجموعه پیدا کړله. که چېرته موږ په دې شکل باندې ورته وګورو په دې شکل دا د موږ منتلی بیس سیلري کالکولیشن شو. او که چېرته بیا په دې شکل باندې وګورو دلته موږ ته د فرد یا د سټاف د شپږو میاشتو یا د څو میاشتو د سیلریو څه شی شوله؟ مجموعه شوله چې خپله د ټوټل په سیل کې لیکل شوې ده د هر شخص. اوس راځو مونږ ګران ټوټل پیدا کوو. دغه کوم سیل چې تاسو ته ښکاري په دې کونج کې دا د ګران ټوټل دپاره ترتیب شوی دی. مونږ او تاسو د هر فرد منتلی بیس سیلري کالکولیشن وکړلو او د هرې میاشتې د ټولو کسانو کالکولیشن هم خلاص شولو. اوس راځو مونږ او تاسو ګران ټوټل پیدا کوو. ګران ټوټل په دوو طریقو پیدا کولی شو. که چیرته دغه ارقام جمع کړو هم مونږ ته ګران ټوټل راکوي او که چیرته دغه ارقام جمع کړو هم مونږ ته ګران ټوټل راکوي. یعنې هیڅ تفاوت پکې موجود نه دی. نو د ګران ټوټل د پیدا کولو لپاره له دواړو طریقو څخه استفاده کولی شو. پس د ګران ټوټل د پیدا کولو لپاره زه راځم په همدغه د ګران ټوټل سیل کې کلیک کوم او بالاخره الټ مثبت او انټر. کوم ارقام چې تاسو ګورئ دا د ګران ټوټل ارقام دي. یعنې که چیرته لاین منیجر یا هر ذی‌صلاح شخص چې د موږ او تاسو نه غوښتنه وکړي چې موږ په د ټولو کارمندانو لپاره په شپږو میاشتو کې څومره معاشونه یا څومره تنخواګانې توزیع کړي دي، څومره پیسې مصرف کړي دي د معاشاتو لپاره، نو موږ او تاسو ځواب کې د دوی دپاره ډېر په اسانه طریقه باندې راپور ورته ایستلی او بالاخره ورته ویلی شو چې موږ د تیرو شپږو میاشتو په جریان کې د ټولو کارمندانو لپاره تقریبا 2,02,50,980 افغانۍ مصرف درلود. یعنې دا هغه راپور دی چې له موږ څخه غوښتل شوی او ډیډلاین راکړل شوی دی او په کم وخت کې موږ ورته چمتو کړی دی. تر بلې راتلونکي ویډیو پورې مو چې زه سنګین ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم په لوی او بښونکي څښتن تعالی مو سپارم. ورځ مو نیکمرغه.